السلام عليكم ورحمة الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومشهور عالم دے شیخ عثیمین رحمه الله. دې پر بیته ملګری پوښتنه کړې وه چې دا څوک دی؟ شیخ عثیمین رحمه الله د یو فقیه عالم تیر شوی دی. د دې کتابونه چې څوک وګوري نو دا په فقهي مسایلو ډېر ښه پوهېده. د ده د ځواباتو نه دا معلومېږي د انسان کې ډېره عاجزي وه. ډېر کرتې دا د یو حدیث په رابطه هم وایي چې دې حدیث په حال زه نه پوهېږم او دا د ده په علم دلیل دی. لکه څنګه چې دا وینا سلف را نقل ده ومن العلم ان تقول لا اعلم. دا ما علم دی چې کله څوک په مسله نه پوهېږي ووایي چې زه نه پوهېږم. دا چې کله ته د یو مسلې په ځواب نه پوهېږي او بیا هم پکې مخکې ځي سړی ځان هم ګمراه کوي او بل هم خرابوي. عاجزي پکې ډېره لیدل کېږي. دا د سعودي د عنیزه په علاقه کې پیدا شوی دی. 1440 کې رمضان په 20 باندې شجره نسب د بنو تمیم قبیلې ته رسېدلی ده. د عربو مشهوره قبیله و بنو تمیم. د 14 کلنۍ نه مخکې شیخ عثیمین رحمه الله قرآن کریم ټول حفظ کړی دی او قرآن کریم یې د خپل نیکه نه حفظ کړی. د مور له طرفه نیکه و عبدالرحمن بن سلیمان الدامغ په نوم باندې. د ده په استادانو کې د ده اولین استاذ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله دی. دویم استاد د شیخ ابن باز رحمه الله دی. د شیخ عثیمین رحمه الله 5 زامن او 3 لورګانې: عبدالله، عبدالرحمن، ابراهیم، عبدالعزیز او عبدالرحیم. شیخ عثیمین رحمه الله په 1414 کال کې د ملک فیصل له طرفه نړیواله چې کومه جایزه ده هغه یې اخیستې. لکه یو کال 2 کاله مخکې چې دا جایزه ډاکټر ذاکر ناک ته ورکول شوه. په 1414 کې ملک فیصل اخیستې. دا په 1421 کې یعنی 21 کاله مخکې 1421 کې دا په جده کې وفات شوی دی او بیا د مازدیګر منظر باندې حرم کې جنازه شوی. تقریبا دا د 28 کالو په عمر وفات دی. 180 خوشه کتابونه د لیکلي دي او ډېر مفید او ډېر ښکلي کتابونه دي. دا و د شیخ عثیمین رحمه الله مختصر لنډ تعارف. السلام علیکم.